آیا کله مو هم فکر کړی چې ولې د لمر تندرنیونه کې لمر تورېږي او پناه کیږي مګر د سپوږمۍ په تندرنیونه کې سپوږمۍ سور رنګ خپلوي او ورکیږي نه؟ نو اخر دا د څه له امله رامنځته کیږي؟ حال دا چې دا دواړه تندرنیونه ده. د راز ټي په 40مه ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. موږ چې هر ځل سپوږمۍ ته ګورو نو د هغې په شکل کې حتما یو څه تغیرات راغلي وي کوم چې د سیوري له امله رامنځته کیږي او دا سیوری د هغې د موقعیت پورې اړه لري چې په کوم ځای کې وجود لري چې دې ته د مون فیزز ویل کیږي یا هم د سپوږمۍ مرحلې. مګر په کال کې یو ځل یا هم دوه ځل یو ډېر جالبه څه پیښیږي د سپوږمۍ سره. سپوږمۍ د هغه سیوري څخه تیریږي چې د ځمکې لخوا رامنځته شوی او همدا د دې لامل کیږي چې سپوږمۍ خپل رنګ بیخي بدلوي د یوې لنډې مودې لپاره. د ځمکې څخه چې کله موږ دا ګورو نو دا سپوږمۍ چې کله له دې سیوري څخه تیریږي نو لومړی یې رنګ کمرنګه کیږي او رڼا یې هم کمیږي مګر لږه شیبه وروسته بیا کرا دغه رنګ په سور رنګ بدلیږي او لږه شیبه وروسته بیرته خپل عادي رنګ ته ځان بدلوي چې همدې ته د سپوږمۍ تندرنیونه ویل کیږي. او همدا تندرنیونه که د خلا یا سپیس څخه وګورو نو دا به څه دغه څه ښکاره شي چې لومړی به دغه نیمه تیاره ځای ته ورداخلیږي چې پنم رانومیږي کوم چې د لمر د رڼا د نشتون له امله وي او همدې په ورداخلېدو سره د سپوږمۍ روښنایي کمزوري کیږي او همدا چې سپوږمۍ خپل حرکت کوي نو کرا دا هغه ځای ته ورداخلیږي چې ام رانومیږي کوم ځای کې چې د لمر ډایرکټ رڼا وجود نه لري او د ځمکې په واسطه لمر پټ شوی وي. مګر که لمر مکمل پټ شوی وي نو بیا سپوږمۍ څه له امله د وینې په څیر ښکاري هغه خو باید هیڅ ښکارېدی نه ځکه رڼا وجود نه لري. نو کله چې د لمر رڼا د ځمکې څخه تیریږي نو دا باید د ځمکې د اتماسفیر څخه تیره شي نو د رڼا هغه لنډې شعاع لرونکي څپې چې ژیړ رنګ لري هغه د اتماسفیر له امله په فضا کې ورکیږي او تر څو چې دا رڼا تر سپوږمۍ ورسیږي هغه نورې لنډې شعاع لرونکي څپې هم ورکیږي او تر سپوږمۍ پورې یوازې اوږدې شعاع لرونکي څپې ورسیږي کوم چې یوازې سور رنګ دی او د همدې له امله سپوږمۍ په سور رنګ کې رابرسېره کیږي د سپوږمۍ په تندرنیونه کې. دا تندرنیونه د لنډې مودې لپاره وي چې نن شپه یې په افغانستان کې هم لیدلی شي چې په 40 دقیقې پیلیږي یعنې سپوږمۍ پنم راته ورداخلیږي او روښنایي کمزوري کیږي او ام راته به په 10 بجو ورداخلیږي د کوم له امله چې به سور رنګ خپلوي او دا به تر 1122 دقیقو پورې دوام کوي. له هغې وروسته به بیا پنم راته ورداخلیږي نو مکمل تندرنیونه به په 1 بجه او 40 دقیقو ختمیږي. مګر کله چې لمر تندر نیسي نو هغه وخت کې همدا سپوږمۍ د ځمکې او لمر ترمنځ راواقع کیږي د کوم له امله چې د لمر مخ له موږ څخه پټیږي او هیڅ روښنایي نه رارسیږي تر موږ چې د دې په اړه موږ یوې بلې ویډیو کې تفصیلي غږېدلي یو کولی شئ هغه در سره وګورئ. تر بلې ویډیو مو په رب ذوالجلال سپارم. الله په امان.